السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، ډېر موده پس مې د فرانسې درس لپاره بله یو موضوع تاسو جوړه، ځکه د سوسیالي خبرو باندې مې ویډیوګانې جوړې کړې وې، نو ځکه هغه شاته شوي وو. دوستانو، نننۍ ویډیو مې چې تاسو ته راوړې ده، هغه اکثره جملې دي خو نوي اصطلاحات دي. څنګه؟ یعنې که تاسو پام کړی وي، نو کله چې فرانسویان خبرې کوي تاسو د هغوی په خبرو نه پوهېږئ. د هغې یو لامل دا دی چې دوی ډېر عامیانه کلمات استعمالوي. اوسه پورې موږ تاسو لږ ادبي ژبه زده کړه، خو اوس موږ تاسو غواړو چې هغه عامیانه، هغه ساده، هغه اسانه کلمې چې دوی استعمالوي چې موږ پرې نه پوهېږو، هغه زه تاسو ته زده کوم. دوستانو، تاسو ته یو مثال درکوم. لکه کار ته دوی تخوی وایي، تخوی کار ته وایي، خو دوی چې کله استعمالوي نه وایي چې ژ تخوی زه کار کوم، دوی وایي چې ژ فی تاف، که نه؟ داسې یو مثال مې تاسو درکو. نو دغه نننۍ ویډیو چې ده دوستانو، همدغسې یو موضوع پورې مربوط ده دوستانو، چې زه تاسو ته نن وړاندې کوم. او دوستانو، تاسو نه هیله کوم چې زما ملاتړ وکړئ دوستانو، زما چینل سبسکرایب کړئ. هغه دوستان چې پوښتنې لري، بیا هم وایم هغه دوستان چې پوښتنې لري دوستانو، ما ته په انستاګرام کې مسیج کوي، زه ورسره مستقیم خبرې کوم. که درس پالئ، که د سیاسي موضوعاتو پالئ، زه ورسره موضوع تعقیبوم انشاءالله، او سره همکاري کوم. دوستانو، زه ډېر خبرې نه کوم، زه درس ته درس ګورو، او زما چینل سبسکرایب کړئ. درس ګورو دوستانو، درس ته لاړ شئ. مننه دوستانو. ښه دوستانو، څه رقم مې چې تاسو ته وویله، نن زه تاسو ته عام اصطلاحګانې. تاسو به غوږ شوي کله چې فرانسویان خبرې کوي، یعنې تاسو ته به فرانسوي زده وي، خو د هغوی په خبرو به نه پوهېږئ، ځکه هغوی عام خبرې کوي. څه رقم چې موږ پښتو کې عام خبرې کوو، یو ادبي کلمات دي، یو غیر ادبي کلمات دي، عامه دي. نو دې کې ما زه یو مهم لغات، کلمات او جملې مې تاسو راټول کړي. دغه نننۍ درس کې به زه تاسو ته تشریح کوم. ګورئ، وامو د ارګو، کنه درګو یعنی شل کلمې یا شل لغاتونه، عام لغاتونه. یعنی تاسو به اوس په مثالو کې وګورئ دوستانو. مستقیم سم درس ته په درس په جریان کې زه تاسو ته تشریح کوم، معناګانې وایم. ګورئ، تاسو کار، کنه کار ته تخوی کار ته وایي، کنه همیشه. خو تاسو ګورئ دلته کار ته نور نومونه ماخلي دیو دوستانو. ګورئ، لو بلو، لو تاف، لو بلو هم دې کار ته وایي، لو تاف هم دې کار ته وایي. اوس ګورئ تاسو دا جمله ته وګورئ. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. زه ډیر کار لرم نن. بلو، کنه تاسو ویلی شو، صحیح شو دوستانو، دغه اول. او بل دوستانو ګورئ، بوس. یو بوس دا هغه موټر ده، دا بوس کنه په انګلیسي کې ورته باس وایي دوستانو. دا رئیس، مدیر، هغه سرټیم ته وایي دوستانو، چې پاتخوم. ګوره پاتخوم ورته وایي، لو شف. فرانسې کې ډېر مشهور شف ده، خو دوی ورته بوس وایي. جملې ته وګورئ، لو بوس m'a convoqué dans son bureau. وای زما رئیس چې دا زه وغوښتلم، اظهار یې کړم څه شی، خپل دفتر ته، یا خپل دفتر ته یې وغوښتم، کنه. نو تاسو د نورو جملې په کې هم داسې جوړولی شئ. دغه درېیم مثال ته وګورئ، میک او اونګرا اون تیپ. دا درې کلمې عامه کلمې دي چې معنا ورکوي، سړی معنا ورکوي. دیو کله سړي ته میک هم وایي، ګرا هم وایي، او تیپ هم وایي. کله چې ښځې خبرې کوي، کنه، د سړي په اړه، یا یو سړی به بل سړي په اړه خبرې کوي. تاسو اوس مثال کې وګورئ، ce mec court vraiment très vite. ce mec court vraiment très vite. وایي دغه سړی چې دا رښتیا هم چې تیزه منډه وهي. کور منډه وهل ته وایي، کنه، کور فعل کور چې وایي، کنه، دغسې. ښه دوستانو، دا درې جملې ټول، دغه درې کلمې چې دي، سړي، میک، ګرا، تیپ، دا هم معنا ورکوي. دې چې کله دا استعمال کوو، پوه شئ چې دې مقصد چې سړی ده. او دوستانو، une nana، une meuf، فام ته وایي. دا دوستانو ښځې ته به د عام اصطلاح کې څه شی وایي. موږ تاسو ښځه وایو، کنه، نو تاسو کېدای شي پښتو کړه نور نومونه وي، کنه، لکه خویندې، میندې چې وایو، کنه، میندې چې وایو، کنه، مور ته، نو مور ته مور هم وایو، میندې هم وایو، کنه. دغسې په فرانسې کې شته. ګوره، une nana، une meuf، کنه، دا فام ته وایي، ښځې ته. کله چې دوی دغه دوه شیان استعمال کړو، نانا، پوه شئ دې نه مراد ښځه ده. ګوره، j'ai rencontré une nana hier. j'ai rencontré une nana hier. یعنی ما پرون یو ښځې سره ملاقات وکړو، کنه، دغسې. نانا میف چې استعمال کړو، دا ښځه معنا ورکوي. بل ته وګورئ دوستانو، پوت، دوست ته وایي. دوستانو کله چې تاسو وایي، کنه، چې زه زما دوست، کنه، یا ستا دوست ته څه شی وایي؟ پوت. یو دوست، کنه، یو ملګری. نو ګورئ دوستانو، quoi de neuf mon pote، څه خبرې دي؟ quoi de neuf mon pote، څه خبرې دي، څه نوې زړې دي زما ملګریه، کنه، یعنی زما دوسته. امیم موږ وایو، دا اونامیم ورته وایو، مونامیم وایو،
خو مونپوت د عام اصطلاح کې مونپوت پوت وایي دوستانو. صحیح شو. همدغسې شپږمه ګورئ ګورئ اون فرانژا اون فراژین. ګوره دا دغه معنا ورکوي. اوله چې دا رور معنا ورکوي، دومې چې دا خور معنا ورکوي. یعنی خور او ورور ته دی ګوره موږ رور ته رور هم وایو، خو کیدای شي بل کلمه په پښتو کې ورته وایو دغسې فارسي کې، خو فرانسې کې دغسې شته. اون فراژا کنه، فرانژا او اون فرانژین کنه. دلته ای راغلی دا ښځه شوه دا سړی شو، یعنی رور او خور، خور او رور کنه دغسې. فرانژا فراژین دا دیو عام اصطلاح کې رور ته دغسې کلمې هم استعمالوي. او تاسو وګورئ مثال ته وګورئ، جملې ته وګورئ. جي وو مون فرانژا ای مون فراژین hier soir. وایي ما ولیدو. ګورئ جي وو دا پاسې کمپوزی دی د دغه وار فعل نه دی که نه، چې ما ولیدو خپل رور او خپل خور hier soir پرون ماښام. تاسو ومه کلمې ته وګورئ، دا همدغسې یو جمله ده دوستانو. ماشوم ته څه وایي؟ ماشوم ته دوی انفا وایي که نه، نو دوی ورته نور کلمې هم استعمالوي. ګورئ اون ماګا یا اماګا یا اون ماګین یا اګوز که نه، اګوز یا اون ګوز، اګو که نه، اګوز یا اون ګوز که نه دغسې به استعمالوي. دا دواړه انفا یعنی ماشوم معنا ورکوي دوستانو. اوس تاسو د کلمې دغه ته جملې ته وګورئ. ژ وی شرشې لی ماګا الیکول. وای زه به لاړ شم ماشومان، یا زه ماشومان څه کوم، ماشومان راغلم د مکتب نه. دغسې دې کې دا استعمالیږي دوستانو. تاسو د اتمې ته راشئ. اون فلیک. اون فلیک دوستانو څه ته وایي؟ فلیک پولیس تم دی چې وایي فلیک وایي. عام اصطلاح کې ورته فلیک وایي. دغه ډېر مهم ده دوستانو، دغه کې تاسو متوجه شئ دوستانو چې دا ډېر زیات استعمالیږي. لفلیک دلته یو اس رانه پاتې ده ځکه جمع ده. لفلیک patrouiller dans la ville کنه. نو چې کوي پولیس چې دا په گشت گذار کوي، په گشت پاتروي نه گشت گذار کوي په ښار کې. پاتروي دا یو نوې کلمه وکړئ چې تاسو ته لفلیک یا هغه یو اثبات د لفلیک پاتروي دان لا ویل، یعنی پولیس چې کوي گشت گذار کوي په ښار کې، یعنی امنیت د پاره ګرځي کنه. نو فلیک زده کوي دوستانو، دا پولیس ته وایي. او نه هم اون تروک دوستانو. اون تروک دا یو شی ته وایي. دا دی تروک شی ته وایي ښه، یو شی لکه یو شی چې موږ ګورو مثال ته وایي ماشه دوست. دا ماشه کلمه په یاد کې دا ډېر زیات فرانسویان استعمالوي. دې معنا چې د شوز یو شی، یو چیز کنه، یو قلم یو شی دی. صحیح شو. ماشه یا تروک. ګورو تاسو مثال ته اوس ښایم ګورئ. مې سي کوا سي تروک. ګورئ یو چا ته وایي مګر دا شی څه شی دی؟ مې سي کوا سي تروک. Ce truc دا شی څه دی؟ یا بله جملې ته وګورئ. je vais te donner un truc pour réussir ton examen. وای je vais te donner زه به تا ته داسې یو un truc داسې یو شی درکوم pour réussir pour réussir ton examen، یعنی چې په دې خاطر چې ته یعنی ته په امتحان کې کامیاب. زه به تا ته داسې شی درکوم چې réussir ton examen چې ته په خپل امتحان کې شې کامیاب شې. ځکه مثال زمونږ مثال په تروک کې دی. تروک یو شی ته وایي. صحیح شو. او ماښام ویلی شو، دلته ماښام پکې ویلی شو. دغه کلمات استعمالوي دوستانو. لاسم ګورئ اون بغاک دوستانو. کور ته دوی بغاک هم وایي. په یاد کې وساتئ دې کور ته بغاک هم وایي. بغاک دا ډېر زیات استعمال، دا عام ده. دا تا به کیدای شي تاسو اورېدلي مي. میزون کور ته وایي دوستانو. تو بیل بغاک، ته یو ډېر ښایسته کور لري که نه. مثال ته وګورئ بغاک که نه. او یو لسم ته ګورئ لفریګو دوستانو. فریګو تاسو به اورېدلي، خو دا عامه کلمه. رفریجراتور هم ورته وایي. د انګلیسي کې دغه شی ده، خو عامه کلمه کې لفریګو ورته وایي یخچال که نه. او دا دولسمه ګورئ امبوکا دوستانو. دی کتاب ته بوکا هم وایي. بوکا دوستانو. بوکا یعنی اون لیو یعنی یو کتاب ته وایي. صحیح شو دوستانو. ګورئ اوس ته ګورئ زه تاسو ته تو مه پخید تون بوکا. ته کولی شې چې ما ته خپل کتاب په قرض په توګه یا امانت په توګه راکړې. دغسې دوستانو. او همدغسې راځه د دیارلسم لکلوب دوستانو. لکلوب لا سیګارېت که نه. سیګارېت دوستانو. سیګرېټ که نه. سیګرېټ ته وایي. نو دې عام اصطلاح داسې نه وایي چې سیګارېټ ډېر نه استعمالوي. دې لکلوب ډېر استعمالوي دوستانو. مثال کې وګورئ. je vais fumer un clope. زه به یو سیګرېټ وڅکم. زه یو سیګرېټ څکم که نه. دغسې تاسو څوارلسمې جملې ته راشئ. لفریک لبلی.
لفریک لوبلی دوستانو دا پیسې ته وایي، لارژن پیسې ته وایي دوستانو. پیسو ته تقریبا دیو شپږ 9 رقم نومونه اخلي دوستانو، خو دا مشهور هم دغه دی، لفریک لبلی کنه، لبلی او لارژن معنا ورکوي. صحیح شو دوستانو. ګورئ j'ai besoin de fric، j'ai besoin de fric، زه پیسو ته ضرورت لرم pour partir en voyage، دې لپاره چې زه لاړ شم یو سفر ته، یعنی یو سفر ته ځم پیسو ته ضرورت لرم. جملې ته مو کتو. دغسې دوستانو پنځلسم لبوف لا نوغیرتور، یعنی خوراکي توکي ته. لبوف دغه بوف خوراکي توکي ته هم دی وایي، خواړه ته هم وایي. ښه اوس مثال ته وګورئ، لبوف ای میور دان سی رستوران، دا خواړه او دا خواړه توکي چې په دغه رستوران کې دي دا ډېر ښه دي، یعنی ډېر مزهداره دي. دغسې لو دودو لو سومی یعنی الی دورمی، دا دواړه څه معنی ورکوي، یعنی خوب کول، خوب ته تلل، یعنی ویده کېدل. صحیح شو. نو تاسو د مثال ته وګورئ، سه لور d'aller faire dodo les enfants، وای دا د ماشومانو د خوب ټایم وخت ده. faire le dodo les enfants د ماشومانو د خوب ټایم وخت ده کنه. او دغسې تاسو ته یو مقوله، یو عام متل ده په فرانسیانو کې، tous les jours c'est Paris، هر ورځ یو شانتي، میترو بولو دودو، میترو یا بولو کار او دودو خوب، یعنی سهار پاسېږو میترو ته خیږو، بیا کار ته ځو، بیا بېرته راځو ویده کېږو. ټول ورځ زموږ دغه کوتیدیان زموږ روزانه عمل ده. کوم ښارونو کې چې میترو ده، خاص کر پاریس کې غټ ښارونو کې میترو شته که نه، خلک سهار میترو کې ځي او بس بېرته راشي دغه کار ویده کېدل، دغه کار ته دی. دا یو مقوله وه تاسو ته مې ویله. همدغسې ولسم کویت دوستانو، اون کویت دا وخت خو د الکول، دا شرابیان ډېر استعمالوي، خو دا دوا ته هم استعمالېږي دوستانو. یعنی اون کویت څوک چې ډېر شراب څکي که نه. نو مثال ته وګورئ، hier j'ai pris une cuite à son anniversaire، ما خو نو زه خو موږ مسلمانان خو نسکو، خو دا جمله ده که نه چې ما واغستو، ما وسکل یا وامیغستو اون کویت یعنی الکول د هغې په زوکړې په ورځ کې، یعنی سالګرې په ورځ کې دوستانو. دغسې او همدغسې اتلسم avoir la dalle، یعنی څوک چې یعنی ته وایي چې زه وږی شوی یم، j'ai faim موږ تاسو وایي که نه j'ai faim زه وږی یم، خو دوی وایي چې j'ai dalle زه وږی یم، j'ai dalle زه وږی یم. نو دغه جمله معنی ده لیکلی څه اسانه ده. کیفې یعنی خوښول. تاسو وایي j'aime beaucoup که نه، j'aime beaucoup la salade، زه ډېر خوښوم سلاد، j'aime beaucoup je t'aime یا زه تا خوښوم. نو دې کیفې استعمالوي، j'y kiffe زه خوښوم. دغه عام سلاګانې ځکه دوستانو، ځکه تاسو چې ته مکتب کې چې خبرې کوئ ایم استعمال کوي، هلته رسمي ژبه د بازار او دې ځایونو کې فرانسویانو سره به کیفې استعمال کوي دوستانو، چې ژبه نور هم لا ښه شي. همدغسې شلم ښه دیګولاس دوستانو یو ناولی شی ته وایي، سل دیګوتان که نه، دیګوتان ناولی یو چې ته وایي دیګولاس دا ناولی دی، داسې ناپاکه دی دوستانو. دغه شیان دپاره استعمالېږي. دغه شل بخښنې سره دا 19 شل لغته دي دوستانو. دغه شل اصطلاحات یا جملې دوستانو دا روزانه ډېر زیات فرانسویان استعمالوي، تاسو باید دا ډېر زیات استعمال کړئ، یعنی کار پې وکړئ، دې ته جملې جوړې کړئ دوستانو. کولی شئ ما سره په کومنټ کې هم شریک کړئ دوستانو. دا هغه عام اصطلاحګانې دوستانو چې ما تاسو ته وویله دوستانو. دا تکرار کوئ، ویلې کوئ او ځان سره یې ووایئ دوستانو. که غواړئ که راتلونکي امتحانونو کې په وفي امتحانونو کې کامیاب شئ، دغه ډېر استعمال کړئ دوستانو. سبسکرایب هم هیر نشي. ډېره زیاته مننه، زما ملاتړ هیر نه کوئ. دغه ویډیو ټول هغه دوستانو سره شریک کړئ چې په فرانسې ژبه کې مشکل لري دوستانو او یا نوې شروع کړې ده. مننه دوستانو، ښه به دا اوسئ. که غواړئ سوال لرئ انسټاګرام ته راشئ. مننه، خدای په امان.